تازه او په زړه پورې خبر، طالبان د اسیا اتلان ونومول سول. امریکا د طالبانو په ګټه زبردست راپور خپور کړ. امریکا د طالبانو د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو زیاته ستاینه کړې او ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت ترهګریزې ډلې ډېر ژر او په کمه موده کې ځپلي. دا چې امریکا یاد راپور ولې او څنګه خپور کړ، طالبان څنګه اتلان ونومول سول او کومې ډلې یې له منځه وړي، بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د امریکا د استخباراتو اعتراف. د امریکا استخبارات وایي افغانستان کې د داعش ډله ځپل سوې. CNN ټلویزیون په خپل راپور کې د امریکا د دوو استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې اسلامي امارت افغانستان کې د داعش ډله ځپلې او افغانستان کې د القاعده ډلې د بیا راژوندي کېدو امکان نسته. د متحده ایالاتونو د استخباراتو نوې ارزونې ښیي چې افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو احتمال نسته او د هیواد کې د اسلامي امارت له لورې د تروریزم ضد عملیاتو داعش ډله په بشپړ ډول ځپلې چې په وروستیو کې مشران له افغانستان څخه تښتېدلي دي. اسلامي امارت یو ځل بیا وایي چې افغانستان کې وسلوالې ډلې شتون نه لري او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. امریکا د افغانستان د یاد راپور په اړه خوښي څرګنده کړه. اوس تازه د امریکا یو جنرال میکنزي وایي له افغانستانه د وتلو څرنګوالي له کبله ډېر پښیمان یم. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ یعنی سنټکام پخواني قمندان جنرال فرانک میکنزي ویلي چې له افغانستانه په بشپړ ډول د وتلو پریکړې په اړه پښیمان دی. جنرال میکنزي فاکس نیوز تلویزیون سره تازه مرکه کې ویلي باوري یم چې تاریخ به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د وتلو د څرنګوالي پریکړې په اړه د مرګونې تیروتنې قضاوت وکړي. نوموړي همداراز زیاته کړې چې تر اوسه په دې اند دی چې امریکا باید په افغانستان کې ځواکونه ولري. هغه دا هم ویلي چې دی له افغانستانه د امریکا پر ګټو بریدونو لپاره د داعش د وړتیا لوړېدو په تړاو د سنټکام د قمندانانو له ارزونې سره موافق دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.